شاه غازي امان الله خان ته چې تخت یې پرېښودو او دې ته مجبوره شو چې له وطنه ووځي. په دې وخت کې عبدالخالخق خلق ده ته یو نظم لیکلی دی په 1919 کې. څه دردناکه نظاره ده چې وطن پرېږدي سوریږي، په ملکونو کې غوغا ده چې امان را روانیږي. دا غوغا د په حلم کښې چې ویران افغانستان سو، سرنګون په ځمکه کته د عروج هغه اوان شو. د مشرق ستر مایه ناز د مغرب په لور روان شو، خالي پاته بې مالکه د کابل دارالامان شو. په محل د سوریا کښې د سکا ناوې اوسېږي. څه دردناکه نظاره ده شاه وطن پرېږدي سوریږي. هغه شاه راحت پرور چې یې نوم غازي امان و، د پښتون د سر د پاسه په رښتیا ذل سبحان و. د خاطر نه یې چاپېره همیشه غم د افغان و، ترکي د خپل وطن یې همیشه د زړه ارمان و. د ناقدره قام د لاسه نن هغه ځوان رخصتېږي. څه دردناکه نظاره ده شاه وطن پرېږدي سوریږي. په لمسون د دښمنانو جاهلانو جوړ فساد کړو، په یوه پاک مومن مسلمې تهمت پورې د الحاد کړو. د امان غوندې دیندار یې په بېدینه زندک یاد کړو. نتیجه یې آخر دا شوه چې وطن ټول برباد کړو. نتیجه یې آخر دا شوه چې وطن یې ټول برباد کړو. د چالاک دښمن په کور کښې کافرې شمې بلیږي. څه دردناکه نظاره ده شاه وطن پرېږدي سوریږي. نفس پروره ملایانو دین ته شا کړه د حضرت، خپل ضمیر ایمان یې خرڅ کړو په عوض د لږ دولت. وی چې خیر دی که تباه شي د حضرت رسول همت، اوس جیب زمونږ ډک شي د ټکو نه دا ساعت، چې ستا کار به یې خدایه په دوی کله نازلیږي. څه درناکه نظاره ده شاه وطن پرېږدي سوریږي. چې فتنه شوه له آغازه علاقه کښې د شینوارو، مشوره بادشاه ته ورکړه خپلو خاصو سلاکارو. چې په کاره سرکوبي ده په سختۍ د دې غدارو. ټول کورونه دې تباه شي په توپونو ارمنډ کارو. مګر ګوره رحم دل ته څه عجب صادر گو، مگر ګوره رحم دل ته څه جواب ترې صادر کېږي. څه دردناکه واقعه ده شاه وطن پرېږدي سوریږي. وی چې ای زما خاصیانو وزیرانو د دربار، څه پوهېږئ چې دا څوک دی لږ شان فکر دی په کار. دا خو ټول دی زما وروڼه هسې نه چې دی اغیار. په خپل وروڼو به زه څنګه کړم د توپ توپنګ ګزار. و په کار یې پوهول دي چې بې حلمه نه پوهېږي. څه درناکه نظرانه ده څه درناکه نظاره ده شاه وطن پرېږدي سوریږي. ورشئ ورسوئ دوی ته نن زمانه دا پیغام، چې می جنګ کړی مجدل کړئ تاسو ټول شئ په آرام. ترپتین به موږ کښېنو شریعت ته د اسلام. زه منم په دواړو سترګو د حضرت رسول احکام. مګر دا مې خوښه نه ده چې دوه وروڼه دې جنګېږي. څه درناکه نظاره ده شاه وطن پرېږدي سوریږي. که په ما کښې څه ګناه وه او شوم پړ په شریعت، نو توبه به د اخلاصه وباسم هغه ساعت. که په دې هم معاف نه شوم نو به پرېږدم حکومت. بل
یو ورور دی زما کښېني په دې تخت سلطنت و د ورور وینې مې خوښې چیرې نه دي چې بهیږي څه درناکه نذرانه ده څه درناکه نظاره ده شا وطن پرېږدي سورېږي کاش چې دې بېوقوفانو ایښی غوږ په دې کلام وای ښه په سده کې منلی د غازي بادشاه پیغام وای او په سترګو یې راغلی د دښمن د مکر دام و نو پښتون به دومره ولې په دنیا کښې نن بدنام وي څومره عیب دی چې سکه هم د کابل په شا جوړیږي څه درناکه نظاره ده شا وطن پرېږدي سورېږي پروا ونه کړه باغیانو د دې نیکې التجا بلکې لا یجعل زیات شو بلکې لا یجعل زیات شو چې نرمي وکړه بادشاه تر هغې چې ټول وطن یې کړو خراب تراب تباه په ستم سره قلم شو ډېر سرونه بې ګناه د پښتون د ناپوهۍ به تر قیامته کیسې کېږي څه درناکه نظاره ده شا وطن پرېږدي سورېږي د افغان دپاره څومره دا خبره وه د هار چې یې پرې څوک ظلم ستم کړي د هغه وي تابعدار د ملت سراج یې بولي چې وي عشرت د ملت سراج یې بولي چې وي عشرت یې کار سیسونه ساتي نجونه هغه وي د دوی دیندار چې دښمن د خپل وطن وي د هغه نوبت غږیږي څه درناکه نظاره ده شا وطن پرېږدي سورېږي او چې ټول عمر په غم کښې ناقراره وي د کام په خدمت د خپل وطن کښې شب و روز وي بې ارام اسایش د خپل وجود کړي په خپل ځان باندې آرام په عوض د ده خدماتو هغه داسې شي بدنام چې شپږ زره میله لرې له وطن نه نن اوسېږي څه درناکه نظاره ده شا وطن پرېږدي سورېږي په ایټلي کښې مسافر دی نن زموږ هغه تاجدار بې اسرې په غیر وطن کښې دی بې یارو مددګار نه پوهېږم په کارونو د غني پروردګار چې په دې کښې به د رب وي څه حکمت او څه اسرار چې عروج د افغان غواړي هغه پړ مخې غورځېږي څه دردناکه نظاره ده شا وطن پرېږدي سورېږي په اخر کښې مې یې خدایه ستا په در کښې دی دا سوال جلوګر بیا په مشرق کړي دغه ستوری د اقبال په کابل خو راښکاره کړي یو ځل بیا هغه هلال تاج او تخت ورلره خپل ورکړه په حرمت د ذوالجلال چې غازي امان الله بادشاه وي هغه ورځې مې یادېږي څه درناکه نظرانه ده څه دردناکه نظاره ده